دا ورور وایي زما یو ورور د موټر ټکر وکړلو، شهید شو. پلار مې راته وایي چې هغه کونډې سره واده وکړه. زما لپاره څه پکار دي؟ نو که کونډه خوشحاله وي، هغه کونډه په خپله رضا باندې په خوښه باندې ستا سره واده کوي او ستا هم زړه یي، د دواړو طرفو رضا یې خود یې وکړه. او که چیرې دا کونډه نه غواړي چې ستا سره واده وکړي، نو بیا خو د هغې سره واده په زوره کول نه دی جایز. یا ایها الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرها. قرآن شریف کی آیت دی، الله جل شانه و ایمان والاو ښځې په میراث مه وړي. ښځه میراث نه ده. لالا مړ سو، کاکا مړ سو، بابا مړ سو، ورور مړ سو، بل مړ سو، نو مال یې میراث دی، ښځه یې نه ده میراث. ښځې چې عده تېره کړل، تر عدې وروسته د ښځې اختیار دی، د چا سره واده کوي، کښېني، څنګه کوي، د هغې اختیار دی. خامخا به زموږ په کور کې سړی خوښوي، زموږ په کور کې به واده کوي، دا غلطه خبره ده، دا ناجایزه ده. او اوس خو په دې باره کې د حضرت علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه فرمان راغلی دی. هغه فرمان کې هم دا مقاعده مستقله ماده ده. نو د دې کول جایز نه دي که د هغې رضا نه وي. د هغې رضا هم ضروري ده. یاو دوهم چې هغه راضي وي، ستا رضا هم ضروري ده. اوس که ستا نه یې خوښه، په ناخوښه یې وکړې، نو 5 ورځې بعد به بیرته بیا طلاق وي. نو تر هغه دا ښه ده چې خوښه دې یې وکړه، که دې نه یې خوښه مې کوه. دا ورور وایي کفاره خو 15 روژې ده. زه دغه 1 روژه متصله ونیسم که بلکل یې نیولی سي؟ که داسې ورځ نه وي چې په هغه ورځ باندې روژه ناروا وي. په کال کې 5 ورځې روژه نیول ناروا ده. یوه د کوچني اختر ورځ ده او 4 د لوی اختر ورځې دي. په دا ورځو کې روژه نیول شرعا ممنوع ده. نو که هغه ممنوع ورځې نه وي، بلکل یې نیولی سي، په دې کې شرعا مشکل نشته. او که ممنوع ورځ وي، بیا به نو روژه نه نیسي. مولوي صاحب محترمه، پوښتنه دا ده چې کله د ښځې میاشتنۍ مریضي ختمه سي، بیا به څومره وخت بعد د زنانې مریضي راځي؟ یعنې کله د ښځې عدت نه، مریضي بیا وخته وي. د ښځې مریضي چې کله ختمه سي، نو بیا تر هغه وروسته که چیرې بیا وخته ختمه سوله، مثلا بیا وخته دا مطلب چې اوس د ښځې عادت 7 ورځې دي، نو که تر 7 ورځې مخکې ختمه سوله، نو بیا په هغه صورت کې به که تر 10 ورځو مخکې بیرته وینه راغله، تر 10 ورځو مخکې، نو که وینه راغله بیرته تر 10 ورځو مخکې ودرېدل. مثلا د ښځې عادت 7 ورځې و، د دې وارې په 6 ورځې باندې وینه ودرېدله، خو پر 8مه ورځ بیرته وینه راغله، پر 9مه یا پر 10مه ودرېدل، نو د دې معنا دا ده چې د دې ښځې عادت بدل سوی دی. پخوا د دې عادت 7 ورځې و، د دې وارې د دې عادت چې کوم دی هغه 10 ورځې شو، عادت یې بدل سوی دی. مولوي صاحب محترمه، زما سره یو مقدار پیسې زما د خور وې، په دې کې د وړونو حق شته که نه؟ هغه وفات سوله، هغه وفات سوې، هغه پیسې ما خیرات کړې. تا بد کول چې خیرات وړي، ته دونې سخي خپلې پیسې پسې خیرات کړه. خور چې مړه سي، خور مړ سي، ورور مړ سي، بابا مړ سي، ادې مړ سي، هر څوک چې مړ سي، چې کومې پیسې پاته سي، هغه پیسې کې خیرات میرات نشته. هغه پیسې به د شریعت د حکم مطابق تقسیموي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترک. پر آیاتونه دي قرآن شریف کې الله جل شانه احکام راواستوله. نو چې هر څوک مړ سي، که ورور مړ سي د خور حصه معلومه ده، که خور مړ سي د ورور حصه معلومه ده، که پلار مړ سي د زوی حصه، که زوی مړ سي د پلار حصه، که ښځه مړه سي د خاوند حصه، که خاوند مړ سي د ښځې حصه، د ټولو حصې معلومې دي. نو چې اوس خور مړه سوې ده، د خور په مال کې څوک پاته دي، ته به پیسې هم واخلې او ولاړ به سې نږدې چې کوم مسجد وي، مدرسه وي، هلته به ورسې د یو مولوي صاحب سره به کښېنې چې دغه خور ده، دا یې پیسې دي، دغه موږ قریبان یو،
دا د خور زوی پاته سوی دی، دا خاوند پاته سوی دی، دا اولاد دی، دا ورونه دي، دا خویندې دي، څومره رسیږي دا به پر تقسیم کې. بیا چې تا ته څومره حصه ورسېدله هغه خپله حصه کړي بیا پسې خیراتوله نو بیا به نرسې. او چې د نور حصې خیراته هغه دغه خبره د بل پر کور باندې 20 میلمانه چیش دي، د بل پر کور باندې سړی 20 میلمانه ومزرولی سي، د بل پیسو کې خیرات کوي، دا خو نه دی جایز. که چیرې یو سړی 2 ښځې ولري، یوه ښځه اولادونه لري او بله یې نه لري، او کله چې دوی ته خاوند د میاشتې خرچه ورکوي نو د اولاد لرونکي ښځې ته خرچه زیاته ورکړي ځکه چې هغه زیات دي، او هغه بله ښځه چې اولادونه نه لري هغې ته کمه خرچه ورکړي، دا خو به ګناه نه لري نه دا ثواب لري. نو خو د سرو مطابق به نفقه ورکوي. د ښځې خرچه ځان ته ده، 2 ښځې دي، د میاشتې مثلا 5 زره پر سر ورکوي، نو 5 زره یوې ښځې ته، 5 زره بلې ښځې ته. باقي چې اوس د دې سره اولاد نشته، د هغې سره 5 اولادونه دي، د اولادو په سر باندې چې پر نفر باندې 5 زره ورکوي، نو هغو ته چې 15 سول نو 25 زره باید نورې ورکړي. خو د اولادو نفقه ده. د ښځو په مابینځ کې خو تا مساوات وکړي، برابرتیا. 15 زره دې یوې ته ورکړلې، 15 زره دې بلې ته ورکړلې، دا نورې خو چې ته ورکوې دا خو ښځې ته نه ورکوې، دا خو د اولادو نفقه ورکوې، په دې کوم مشکل نشته. کله چې یره معنا ژیره قبضه کیږي، که چیرې له 3 موټانو څخه ډېره موټانو باندې کمه کړل سي، یعنی که 6 یا 7 موټانو باندې قبضه کړل سي، دا څه حکم لري؟ مطلب اصل قانوني حکم دا دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما چې به د عمرې څخه یا د حج څخه فارغ سو، نو اخذ على لحيته، قبض على لحيته 3 قبضات، پر زړه مبارکه باندې به 3 قبضې راکولې، 3 قبضې، یوه قبضه دې خواته، یوه قبضه دې خواته، یوه دې خواته. نو ستا که اوس بیا سودایي دا به سړی سودایي کېږي، نو دا یوه قبضه دلته نیسه، یوه دلته نیسه، یوه دلته نیسه، یوه دلته، هم پروا نه لري، مشکل نه لري. مطلب در قبضې کمومه. اوس که دا رقم چې 7 قبضې کوې، په دې کې دې به کمېدو ته چل جوړ کړی دي. چاته؟ کمېدو ته که دې چل جوړ کړي یا خو ځان ته مسله ده، که نی که احتیاط کوې پروا نه لري. خو سنت طریقه دا ده چې 3 قبضې کې کفایت کوي. څادر که د لنګوټې پر ځای که وتړل سي، نو دا د سنت لنګوټې ځای نیسي که نه؟ والله اعلم، لا ادري چې نیسي به، که دا به دې کې زه معلومات نه لرم. څادر به د لنګوټې ځای نیسي که نه، په دې معلومات نه لرم. یو وخت له موږ څخه د جمعې په ورځ د جمعې لمونځ قضا شو. یو مولوي صاحب را سره و، وروسته یې بیرته موږ ته لمونځ په جماعت راکړل. ما ورته وویل چې مولوي صاحب ملایان صاحبان وایي چې کله د جمعې ورځ وي بل جماعت صحت نه لري، ایا دا مسله څنګه ده؟ د ماپښین لمونځ یې په جماعت درکوي؟ دا مسله چا پوښتنه کړې ده؟ مسلې والا څوک دي؟ د ماپښین لمونځ په جماعت درکړي که د جمعې لمونځ؟ وایاست یاره، که د ماپښین لمونځ په جماعت درکړي بیا خو نه دی جایز. د جمعې په ورځ باندې په ښار کې د ښار د خلکو دپاره بله جمع کول، د ماپښین لمونځ په جماعت کول، دا نه دی صحیح. او که د جمعې لمونځ درکړي خو نو ضروري دی په جماعت باید وسي. دا خو بیا مولوي صاحب که جمعې لمونځ په جمع درکړي، مثلا دلته جمع وسول هلته بله جمعې جمع کېږي، بیا خو پروا نه لري. او که د ماپښین لمونځ په جمع درکړي، د ماپښین لمونځ په جماعت په ښار کې کول نه دي پکار. د ښار خلکو دپاره د ماپښین لمونځ چې پر چا نه دی لازم، لکه اوس مسافر دي یا مریضان دي، هغه به د ښار د ماپښین لمونځ په جماعت نه کوي، ځکه د جمعې د لمانځه قلت راځي. بې ځایه پوښتنې مه کوئ، د فرقو په باره کې پوښتنې مه کوئ، فرقې مه راپورته کوئ. شیخ صاحب شرعي حاجتونه لرمه، زیات می زوروي،
یو داسې عمل راته وښیه چې رب جل شانه مې د دغه عمل په برکت ټول شرعي حاجتونه پوره کړي. ومن الله التوفیق. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله جل شانه وایي چې هر څوک دا وایي وکذلک دغسې ننجي نجات ورکوم المؤمنین مؤمنانو ته د غمه څه نجات ورکوم چې هر رقم غم ولرې د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین ذکر شروع که الله جل شانه نجات نه کړي در بیا راسه زما لاس پرې که. خو یو شرط دی یقین به په کوې یقین و عقیده به په جوړوې بیا یې شروع که چې څنګه نه خلاصېږي. الله جل شانه وایي یونس علیه السلام د ماهي په نس کې بندي و په اوبو کې بندي و د دې په وجه مې خلاص کړي. برادرم نامزاد شد همراه دختر خاله بعد از نامزادی خاله گفت که ما به برادرت شیر دادیم اما معلوم نیست که شیر داشته یعنی حالی نگاه برادرم صحیح میشد یعنی. به نبی علیه السلام اینطور یک مسئله آمد. یک شخص همراه یک زن نکاح کرد پس یک دیگر زن آمد که ما به شما هر دو شیر دادیم. شما هر دو درمیان خود برادر و خواهر هستی. و نمو شخص گفت که شما تعال کجا بودی که آل آمدی و دوم کدام دلیل است شاهدم نیست. پس و نمو شخص رفت به نبی علیه السلام شکایت کرد که یا رسول الله شاهد و گواه نداره مالی نمی گپ را تسلیم کنیم یعنی نکاح برقرار است یا نکاح را ختم کنیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب داد کیف وقد قیل آل درمیان در نکاح شما اینمی گف آمد و زن گفت که ما به شما شیر دادیم. آل شما امرای نمی زن چطور میشینی؟ کیف وقد قیل وقتی که اینمی گف آمد پس امرای و نمو زن چطور میشینی؟ مناسب نیست. پس صحابی و نمو نکاح را ختم کرد. اینجا هم احتیاطی نمی از که نکاح را چه کنی؟ ختم کنی. د مجاهد زوی او طالب العلمی دوی ته وظیفې نه ورکول کیږي او پرمه ترې غواړي او یا وایسته غواړي دوی ته څه ویل غواړي؟ دوی ته وایم صبر وکړه. دوی ته څه وایم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته وویل. څه ورته وویل؟ انصارو ته نبی علیه السلام وویله چې تر ما وروسته به پر تاسو داسې یو حالت راسي چې خلک به پر تاسې باندې نور غوره کوي هغو ته به مقامات ورکوي منصب به ورکوي تاسې به پرېږدي تاسو چې وکړئ فاصبروا حتی تلقوني علی الحوض. نبی علیه السلام صبر وکړي بیا به زما سره پر حوض باندې حوض کوثر یو ځای سي بیا هلته زه عوض درکوم. تا چې جهاد کړی دی علم دی کړی دی خو د الله پاک دپاره دی کړی دی. بلکې ما په درس کې دا خبره دغه ته کوله خپلو ملګرو طالبانو ته ما به ورته ویل ما زموږ او د صحابه کرام فرق دا و. زموږ د صحابه کرامو کم فرق و؟ زموږ د صحابه کرام فرق دا و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته ډوډۍ راوړل روژه یې وه. نو عبدالرحمن بن عوف ته چې ډوډۍ راوړله 2 قسمه خواړه یې راوړل لکه اوس موږ ته چې وریجې و غوښې پخ کړي. عبدالرحمن بن عوف چې ډوډۍ ته وکتله عبدالرحمن بن عوف موږ ایمان راوړي د نبی علیه السلام سره ملګري سولو. زموږ بعضې ملګري په داسې حالت کې شهیدان سوله چې کفن یې نه درلودي. په هغو کې یو حمزه و په هغو کې یو مصعب بن عمیر و کفن یې نه درلودي او عبدالرحمن ته بیا اوس 2 قسمه خواړه پراته دي. نو په دې باندې په ژړا سول دا لکه چې الله پاک زموږ د اعمالو بدله په دنیا کې راکوي
په آخرت کې نه راکړي. په دې به خفه و، په دې به خوابدي و چې زما ولې کار سم دی. ابو هریره رضی الله عنه وپریچله، سړی چې وپریچه نو یو ملګري د ټوکره د نخي ټوکر دسمال یې ورته ونیوي، دا دسمال واخله پزه پاک. عبدالرحمن ابو هریره چې دسمال داسې راپورته کوي ول بخ 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 وا وا. ابو هریره اوس په نخي دسمال پزه پاکوي. یو وخت داسې زمانه وه چې صحابه کرامو کفن نه درلودي، د کفن لپاره ټوکر نه و او ابو هریره اوس پزه په پاکوي. صحابه کرام به په دې خفه کېدله چې ولې وظیفه پیدا سوله، ولې مې کار سم سو، باید کار مې نه وای سم سوی، ځکه چې بیا په آخرت کې الله پاک نه راکوي. ښه دی چې کار مې نه سم، موږ بیا په دې خفه یو چې ولې مې کار نه دی سم. نو صبر وکړه، فاصبروا حتی تلقوني علی الحوض. نبی علیه السلام صحابو ته انصارو ته وویل خیر دی که تر ما وروسته تاسو ته وظیفه نه ورسېږي، امارت نه ورسېږي، چوکۍ نه ورسېږي، صبر وکړئ، بیا به پر حوض کوثر باندې سره غواړو.